په بلوچستان ایالات کې د ماین چاودنې له امله اووه پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله. وختي چارواکي وایي د ارزګان په هریهود ولسوالۍ کې د انسان تښتوونکو یوه اته کسیزه ډله نیول شوې. چارواکي وایي د یونیسف لخوا د جوزجان ولایت د عامې روغتیا ریاست سره 11 کلمه درمل او طبي وسایلو مرسته وشوه. پاتې جزئیاتي ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په بلوچستان ایالت کې د ماین چاودنې له امله اووه پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله. وختي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مالیشه ځواکونه په بلوچستان عملیاتو ته روان وو چې د سړک غاړې ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شوي دي. په پیښه کې 4 عسکر وژل شوي او د یوه لوړپوړي افسر په ګډون 3 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د ارزګان په هریهود ولسوالۍ کې د انسان تښتوونکو یوه اته کسیزه ډله نیول شوې ده. د ارزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ استخباراتي او امنیتي سرتېرو په سیمه کې ګډ عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې د انسان تښتوونکو او غلو یوه اته کسیزه ډله نیول شوې ده. بلخوا چارواکي وایي د یونیسف لخوا د جوزجان ولایت له عامې روغتیا ریاست سره 11 کلمه درمل او طبي وسایلو مرسته وشوه. د جوزجان ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې مرسته شوي درمل او وسایل د دغه ولایت لومړني اړتیاوې پوره کوي او پر مټ یې کولی شي چې هېواد ته خدمات وړاندې کړي. او په یو بل خبر کې به واورئ چې طالبان غزني کې د خبریال رحمت الله مرجان خیل کور ته ورغلي. کور یې ورته پلټلی او د هغه یو ورور یې له ځانه سره بیولی دی. رحمت الله مرجان خیل وایي چې ورور یې له کلونو راهیسې غزني کې خیریه کارونه کول او د رڼا په نوم د یوې ټولنې مشر هم و او په پخواني حکومت کې یوه ورځ هم دنده نه درلوده. نوموړی وایي هیڅ معلومات نه لري چې ولې یې کور تلاشي شوی او ورور یې ولې بوول شوی دی. رحمت الله مرجان خیل مخکې له علم میډیا سره د خبریال په توګه دنده ترسره کړې او اوس مهال په غزني کې د شملې راډیو په نشراتو مسؤل دی. د غزني د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي حبیب الله مجاهد وایي چې د اړوندو موضوع په اړه پلټنې کوي او تر اوسه په دې اړه معلومات نه لري. درنو لیدونکو د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. له ملتیا مو مننه.